مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتيرك مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د مبارك ميلاد زيري او عجب حالات بيانول او ومويل چې د صلى الله عليه وآله وسلم د مور د حمل مده بے دردو او تکالیف وو، او کم وخت چې دی علیه الصلاة والسلام پیدا سو پر دواړو لاسو یې تکیه کړې وه او سر یې لوړ نیولی وو لکه آسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم مختون وزیږدی یعنی سنت کړه سوی وو، او مسرور وزیږدی یعنی نو یې هم پرې سوی وو. زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپریکی او هغه پاته بیا څو ورځې وروسته لویږي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې شیانو څخه فارغه پیدا سو، او کم وخت چې د علیه الصلاة والسلام د ولادت زیری پر عبدالمطلب وسو هغه ډیر په خوشاله سو، او کم وخت چې بیا دا حالات هم ورته بیان سو چې مختون دی مسرور دی او پر خپل لاسو تکیه کړی و، نور هم خوشاله سو او ویل والله دې زوی لرمي یو درجه او مقام سته، څنګه په دا عجبه طریقه سره پیدا کیږي؟ دا به څه نه دي. او د ډیرې خوشحالۍ څخه محمد صلی الله علیه و آله وسلم په غیږ کې واخیستی او کعبه شریف ته دننه بوتی، او هلته د صلی الله علیه و آله وسلم پر زیږېدو د الله جل جلاله شکر ادا کړ. که څه هم تر دغه وخت لا نوم نه دی پر ایښول سوی، مګر چې بیا یې د محمد نوم پر کښېښاوه، په دې کې یو سر او راز و. هغه دا چې یو وخت عبدالمطلب شام ته په سفر تللی و، په دې سفر کې نور 3 نفره هم ملګري و، او هلته یې د یو حبر سره ولیدل. حبر یا حبر د یهودو عالم ته ویل کیږي. حبر پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د کوم ځای یاست؟ دوی ویل موږ د مکې یو. حبر ورته ویل ستاسې په جزیرة العرب کې نبی الاخر زمان پیدا کیږي. قصه ډیره اوږده ده، خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځینې وکړه چې د دې نبی نوم به څه وي؟ حبر ویل نوم به محمد وي. ورونو، تر دغه د مخه په عربو کې د محمد نوم هیڅ نو ایښول سوی. که تاسې د عربو په ټول تاریخ کې وګورئ، تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د هیچا نوم محمد نه دی تیر سوی. اوس نو دغه 4 نفره چې یو یې عبدالمطلب او 3 ملګري دي، کم وخت چې بیرته د شام څخه راغله، هر یو دا قصد او اراده درلوده چې زوی پیدا سي، نوم به محمد ایږدي. څرنګه چې د عبدالمطلب د عمر په حساب د اولاد امید نو، نو دا نیت درلودي
چې د ده په زامنو کې که د هر یو زوی پیدا سو نوم به محمد ایږدي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم محمد کښېښاوه. او هغه درې نفره د عبدالمطلب ملګري دا وه: اول سلیمان ابن مجاشع چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه، چې دغه محمد د فرزدق نیکه دی او فرزدق د عربو مشهوره شاعر دی. دوهم احیحب ابن حلاج چې هغه هم د خپل زوی نوم محمد کښېښاوه. دریم عمران ابن ربیعه چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه. په عربو کې د اول وار دپاره دغه څلور نفره په محمد سره مسما سوي دي، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه سر او سبب وو چې ولې د ده علیه الصلاة والسلام نوم محمد کښېښاوه. او نور هغه حوادث یا علامې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایښت په وخت کې پیښ شوي دي، د هغو څخه یوه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې د کسرا قصر او ماڼۍ ورېږدېده او د کسرا د قصر څخه 14 برجه ونړېده. او بل د مجوسیانو یا آتش پرستانو اور مړ سو. دا خو درته معلومه ده چې د مجوسیانو اور د همیش دپاره بلیږي، ځکه دوی یې عبادت کوي او مړ کېدو ته یې نه پرېږدي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې دغه اور مړ سو. او د کسرا په قصر کې یوه کوچنۍ دریاچه وه چې بحیره ساوا ورته ویل کېده. د دغه دریاچې یا بحیرې لاندې مځکه وچاوده او اوبه یې وچې سوې. د دې واقعو څخه کسرا وبېرېدی چې دا څه قصه ده. نو یې کاهنان او منجمین را وغوښتل. ورونو، ځینې کاهنان د جن او پیرانانو سره ارتباط او تعلق لري، او جن هم ځینې اخبار د آسمان څخه اورېده. بیا به جن دغه خبرونه و کاهنانو ته د دې دپاره ویل چې خلق گمراه کې او په فتنو کې واچوي. او دغه چې جن د آسمان څخه اخبار اورېده موږ ته الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیانوي او د سورة الجن په 9 نمبر آیات کې فرمایي: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مقاعد للسمع. دا خبره پیرانان کوي او وایي موږ په خوا و د آسمان ته د ناستې په ځایو کې کښېنستلو د پاره د دې چې یو خبر واورو. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بعثت سره پر پیرانانو دغه د اورېدلو لار بنده سوه. نو کم وخت چې کسرا د کاهنانو څخه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده، ځینو کاهنانو ورته وویل چې دا واقعې د نبي د ولادت په سبب پیښې سوې. کسرا پوښتنه وکړه چې دغه 14 برجه ولې ونړېده. کاهنانو وویل چې د دې مقصد دا دی چې 14 پاچاهان به نور هم د فارس تیریږي، بیا نو د فارس پاچاهي ختمیږي. کسرا ویل 14 پاچاهان به نور هم راځي، بیا نو د فارس پاچاهي ختمیږي. دا ډیر اوږد وخت دی. خو د ده تر مرګ وروسته د فارس پر حکم مقابله شروع سوه. په 4 کلو کې 10 پاچاهان رد او بدل سوه، چې دا ټوله د فارس د حکم د زائلېدو علامې وې. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسب یا شجره 3 حصې لري، چې اوله حصه یې تر عدنان پورې رسیږي او پر دغه حصه د سیرت او انسابو ټول علما اتفاق لري. او هغه داسې ده: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، چې دغه عبد المطلب اصلي نوم شیبه دی. ابن هاشم چې اصلي نوم یې عمر دی. ابن عبد مناف چې اصلي نوم یې مغیره دی. ابن قصي چې اصلي نوم یې زید دی. ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. او دغه فهر هغه څوک دی چې قریش لقب او د قریشو د قبیلې نسبت هم ودته کیږي. اوس نو فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نسب دوهمه حصه کم چې تر عدنان لوړ دی او بیا تر ابراهیم علیه السلام پورې رسیږي، په هغه کې اختلاف سته. څوک یې قبلوي او تاییدوي
او څوک څه نه پکښې وایي چپ پاته دي. خو په دې کې شک نسته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی او هغه نسب داسې دی: عدنان ابن عد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حذاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يسربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نسب درېمه حصہ چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړ بیا تر آدم علیه السلام پورې رسیږي، او دا هغه حصہ ده چې بلا شک ځینې غیر صحیح شیان پکې داخل شوي دي، او هغه داسې ده: ابراهیم علیه السلام ابن تارح چې نوم یې آزر دی، ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن اخنوخ ویل کیږي. ابن اخنوخ ویل کیږي چې دغه اخنوخ ادریس علیه السلام دی. بانو ادریس ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن آنوشا ابن شيس ابن آدم عليه السلام. دا خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شجره یا د نسب بیان سو. ورون اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تی رودلو تربیه او لویدو په باره کې یو څه معلومات درته بیان سي. هغه داسې: کم وخت چې به د قریشو نر اولاد پیدا سو، هغه به په مکه مکرمه کې نه لویاوه، او د دې کار هم څو سبب و. یو سبب دا و چې مکه مکرمه ته د هر ځای څخه خلق راتله، او ځینې خلق به د ډېرې مودې لپاره په مکه مکرمه کې پاته کېده، لکه دا اوس چې هم دغسې ده. او د قریشو سره به راکړه ورکړه او راشه درشه درلوده، او هغه حلوکان چې په مکه مکرمه کې بلویده د هغو ژبه به د دغه اختلاط په سبب په سل کې سل خالصه او فصیحه عربي نه وه. د هغه بیگانه خلقو د اخلاقو او ژبې تر تاثیر لاندې کېده. نو د دې جهته قریشو دا شبلل چې د دوی اولادونه تر مکه مکرمه د باندې لوی سي، دا د دې لپاره چې ژبه پر فصیحه عربي واوړي. کوم وخت چې به د ژبې د زده کولو عمر تیر سو، بیا به بیرته مکه مکرمه ته راوسته، ځکه بیا به دغه نورو خلقو د ژبې تر تاثیر نه لاندې کېده. او بل سبب دا و چې قریشو غوښته چې د دوی اولادونه سخت سري او د مشکلاتو زغم او تحمل ولري، د سختیو او تکالیفو سره عادت ولري، ځکه د دوی په مخ کې جنگونه او سفرونه و. دوی نه غوښته چې اولادونه په ښار کې نازک او پاسته لوی سي، ځکه هغه کسان چې په ښارو کې لوی سي نرم، پاسته او نازک طبیعت وي، د تکالیفو او مشکلاتو تحمل نسی کولای. نو دا سختی او تکالیف په صحراو کې و. د صحرا خلق سخت سری او متحمل وي. او دریم سبب داو چې مکه مکرمه ښار او دینی مرکز و. د هر ځای څخه قسم قسم خلق ورته راتله، او دې خلقو د خپل ځانو سره قسم قسم مرزونه راوړل، مګر صحرا د مرزو څخه پاک دي. که اطرافي خلق د ښاري خلقو سره مقایسه سي، په هغو کې مرض کم او نادر پیدا کیږي. نو په دغه څو سببو د قریشو دا خوښه وه چې اولادونه یې تر مکه مکرمه د باندې لوی سي، نو ځکه خپل کوچني اولادونه یې د صحرا ودایګانو ته ورکول چې هغه یې صحرا ته بوزي او هلته یې لوی کړي. بیا چې به لوی سوه، نو بیا بیرته مکه مکرمه ته راوسته، او د صحرا خلقو بیا دا کار د رزق د پیدا کېدو دپاره کاوه. خدایګانو پر دې کار تنخواه او معلومه مزدوري نه اخیسته. دا یې عیب باله چې د شیدو قیمت واخلي. د کوچني د اخیستلو په وخت کې پر کم مبلغ
تنخواه یا د شیدو پر بدل هیڅ اتفاق نه کېدی. خو بیا څه موده ترمنځ او په آخر کې د کوچني د مور او پلار د طرفه ودایي ته هدیې او سوغاتونه ورکول کېده چې په هغه هدیو به دایګانو خپله ګزاره کول او دغه د صحرا دایګانې به څه موده ترمنځ و مکې مکرمې ته راتلې او هغه نوي پیدا سوي کوچنیان به ورسره بیول. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي د بني سعد څخه دایګانې راغلې چې په مکه مکرمه کې نوي پیدا سوي کوچنیان ورسره بوزي. د دوی په جمله کې یوه ښځه یا دایي وه چې نوم یې حلیمه و او د میړه نوم یې حارث و. نو دایګانې راغلې چې د تی کوچنیان واخلي او بویسي. د بني سعد قبیله ټوله غریبان وه، خاصتا په دغه کال چې بارانونه هم نه وه او وچکالي وه. په دوی کې بیا حلیمه ډیره غریبه وه. حلیمې خپل کوچنی د تی زوی هم درلودی او په قریشو کې ګرځي چې یو بل کوچنی هم پیدا کړي او د دغه خپل زوی سره تی ورکړي. خو حلیمه په خپله وایي چې د ډیرې لوږې او غریبۍ په سبب می دونه شیدې نه درلودې چې دغه خپل زوی په موړ کم، نو څنګه به دا بل کوچنی ورسره مړوم؟ مګر احتیاج او غریبۍ و دې کار ته مجبوره کړم. نو حلیمه چې د خپلې قبیلې څخه راتله پر یوه خره باندې سپره وه چې دا خره په خپله هم ډیره ډنګره او ضعیفه وه. د ضعف په سبب به پر لارې تر ټوله قافلې وروسته رهي وه او نورو ښځو به نارې پر وهلې چې حلیمې ژر سه ودې ځنډولو. او حلیمې چې به هر څه کوشش وکړي چې خره یې چابکه سي هغه نه سوای تلای. خیر په ډېر تکلیف یې ځان و مکې مکرمې ته ورساوه. اوس نو په مکه مکرمه کې دایګانې کور په کور په کوچنیانو پسې ګرځي او هر دایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینې ته راسي او په دې پوه سي چې هلک یتیم دی په پټه خوله یې پرېږدي. دا ځکه چې دایګانو په اول کې د تنخواه یا مزدورۍ خبرې نه کولې او امید به ټوله و هغه هدیو او سوغاتو ته چې په وروسته کې ورکول کېده. نو چې پوه به سوې چې هلک یتیم دی پلار نه لري نو ویل مور به موږ ته څه هدیه راکړي. نو بیا په پټه خوله هلک پرېښاوه د کوره به ووتې. دایګانو داسې فکر کاوه چې نیکه دونه غمخور نه دی لکه پلار او مور دونه عاید نه لري نو موږ ته څه نشي راکولی. نو ټولو دایګانو محمد صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه. راسئ چې دغه قصه په خپله و حلیمې ته پرېږدو چې دا به په تفصیل سره راته بیان کړي. حلیمه السعدیه وایي زه د خپل وطن څخه د خپل میړه او کوچني د تی د زوی سره د بني سعد د ښځو په ملګرتیا راووتم چې موږ ټولو د تی کوچنیان غوښتل او دا داسې وچکال و چې موږ ته د خوړلو دپاره هیڅ شی نه و راپاته. زه پر یوې خرې سپراوم او زموږ سره یوه زړه اوښه د لوشلو دپاره را سره وه چې د دې شیدې به زموږ او زموږ د کوچني دپاره غذا وې. خو هغې هم په والله د لوږې یو څاڅکی شیدې نه کولې او موږ ټوله شپه د خپل کوچني د ژړا د لاسه خوب نه سوای کولی چې د لوږې به یې ژړل. نه زما په کې څه وه چې دی په موړ سي او نه زموږ اوښې شیدې کولې چې واده ته یې ورکړو او موږ ټوله د باران په امید وو چې بارانونه وسي او کال آباد سي. خیر زه پر دغه خپله خره راووتم چې د خپلو ټولو ملګرو دپاره تکلیف او دردسر وم ځکه زما خره ډنګره او د ضعف د لاسه پر لارې نه سوای تلای. د ملګرو به مې دغه نارې وې چې حلیمې ژر سه او ژر سه. خیر مکې مکرمې ته راورسېدو او موږ ټوله په کورو کې په کوچنیانو پسې ګرځو. په موږ ټولو کې داسې ښځه نه وه چې و هغې ته دې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخیستلو نه وي ویل سوي. خو چې دا به ورته وویل چې یتیم دی هر یوې پرېښاوه ځکه موږ د کوچني د پلار څخه د هدیو او تحفو امید درلودی. خو کوم وخت چې به دا راته وویل سوی چې هلک یتیم دی نو موږ به ویل چې مور او نیکه به څه راکړي. نو موږ ټولو په دغه سبب نه اخیستی. په آخر کې په موږ ټولو کې یوه ښځه هم نه سوه پاته چې یو کوچنی دې پیدا نه کړي بې له ما څخه.
اوس چې موږ بیرته تر مکې مکرمې د باندې خپل د اړولو ځای ته راغلو او وبني سعد ته مو د تلو اراده سوه، نو ما خپل خاوند ته وویل په والله زما دا نه ده خوښه چې زما ټولو ملګرو ښځو دي کوچنیان پیدا کړي وي او زه دې بې کوچني ولاړه سم. زه و هغه یتیم کوچني ته ورځم او هغه اخلم. میړه مې ویل ښه دی ورسه وای اخله، شاید چې دغه یتیم زموږ دپاره د برکت سبب سي. نو وای ورغلم او محمد صلی الله علیه و آله وسلم می راواخستی او د د اخیستلو بل هیڅ سبب نو بیل دې څخه چې ما بل کوچنی نه کی پیدا. کوم وخت چې می دی صلی الله علیه و آله وسلم راواخستی او خپل ځای ته راغلم او تیته می ورواچاوه چې می زما د خوشي سره سم شیدې پر الکړه. د تر هغه راودلې چې مړې دی او د ورور چې زما زوی وو هغه هم تر مړېدو ورودلې او بیا دواړه بدسو. حال دا چې زموږ کوچنی تر دغه د مخه د لوږې نسوای بيدېدلای او بیا مې میړه و هغه زړې اوښې ته ورولار سو چې ویل وشي. د اوښې څخه یې دونه شیدې ولوشلې چې ما او د تر مړېدو وڅښلې. دا شپه ښه په خیر را باندې تېره سوه. حلیمه وایي په سهار کې زما ملګرو ښځو راته ویل یا حلیمه په والله مبارک او د برکت ډک کوچنی دی اخیستی دی. ما ویل زما هم دغه امید دی. حلیمه وایي په دغه سهار زه پر هغه خپل خرې سپره سوم، محمد مې هم را سره واخیستی او د خپل کلي پر طرف رهي سو. په والله خره مې زما تر ملګرو دونه د مخه سوه چې د هغو خره نسوای پسې رسېدلی. تر څو چې ملګرو مې راته ویل یا حلیمه یو څه صبر وکړه، آیا دا ستا هغه خره نه ده چې د هغه پر راغله؟ ما ویل په والله هغه ده. دوی ویل په والله یو څه ورته پېښه ده. حلیمه وایي بیا نو موږ و بني سعد ته و خپل کورو ته ورسېدو او د الله تعالی په مځکو کې د باران د نه کېدو په سبب زموږ تر ځای وچ ځای نه و. خو بیا هم زما پسونه چې براغله ماړه او غلانځې به د شیدو ډکې وې. موږ به خپل میږي لوشلې او شیدې به مو چښلې، خو بل چا د خپل پسو څخه یو څاڅکی شیدې نسوای لوشلای او نه د میږو په غلانځو کې څه و. تر داسې اندازې چې زموږ د کلی خلقو به و خپل شپنیانو ته په قهر او غضب سره ویل تاسو پسونه وبشو ته نه بیایاست، پسونه هلته بیایاست چیرې چې د حلیمې پسونه پیول کیږي. چوپانانو به ورته ویل په والله زموږ او د حلیمې پسونه یو ځای ګرځي. خو بیا به هم د دوی پسونه وږي راغله او یو څاڅکی شیدې به نه کولې، خو زموږ پسونه به ماړه او د میږو غلانځې به د شیدو ډکې وي. زموږ دغه حال و. د الله جل جلاله د طرفه خیر او برکتونه را باندې اورېدل. څو 2 کاله تیر سوه. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم جسم او بدن نسبت و نور کوچنیانو ته مخالفه وده او پرورشت کاوه. د عمر یې 2 کاله لا نه و پوره سوي، داسې معلومېدی لکه د 5-6 کالو هلک. صحت او عافیت کامل او سالم و. په خبرو کې یې فصاحت و، خبرې یې سمې او پوره کولې. کوم وخت چې د علیه الصلاة والسلام 2 کاله پوره سوه مور ته مو وروستی او عادت همداو چې دایګانو به هلوکان پس د 2 کالو خپل مور او پلار ته وروستل. خو ځینو پلارو به د 2هم وار دپاره بیا دغه کوچنی ودایي ته ورکړي چې څه موده دې نوره هم په صحرا کې تېره کړي، او ځینو خلقو به پر دغه 2 کالو بس کړه. نو اوس حلیمه هم محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمه او خپل مور ته راوستي، مګر کوشش کوي چې بیرته د ځان سره بوزي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه ورته وایي بس ته د لیدي وي، او حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده، مرزونه دي، دای تر اوسه ښه نه دی لوی سوی، څه موده به نور هم را سره بوزم. حلیمه وایي موږ دا کوشش کاوه چې بیرته را سره بوزو، ځکه موږ په دې کې هغه برکتونه لیدلی و. څو په آخر کې مو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم مور راضی کړه چې بیا یې را سره بوزو، او 2هم وار مو بیا بني سعد ته راوستی. ورونو دلته به ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضاعت او رضعی ورونه او خوندې دروښول سي. اول
هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له د مور څخه تی ور کړی دی هغه سویبه ده چې د ابو لهب آزاد سوی منځوه چې هغه د خپل زوی سره چې مسروح نومې دی تی ورکړي او دغه سویبه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه وحمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ور کړی وو چې په دې حساب سره حمزه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو او رضعی ورور یې هم سو او دغه سویبه په ورسته کې و ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه ته هم تی ور کړی دی نو ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعی ورور سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رضعی ورونه یا خوندې چې د حلیمه او حارث اولادونه و داسې دي عبد الله ابن حارث انیسه بنت حارث یا انیسه بنت حارث حذافه بنت حارث چې په شیما سره مشهوره ده او دغه حلیمه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب دایي هم و چې ابو سفیان ابن حارث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی وو او رضعی ورور یې هم سو همدارنګه حلیمه السعدیه وحمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ور کړی دي چې حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو طرفو رضعی ورور سو یو د سویبه د طرفه او بل د حلیمه السعدیه د طرفه اوس به بیرته خپلې کیسې ته راسو حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر دوهم وار راوستلو سمو د ورسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تی یا رضعی ورور وارخطا او پزغستا خپل مور او پلار ته راغلی او ویل هغه زما قریشی ورور بیریږي دوی ورته ویل څه ورته پیښه ده هلک ویل دوه نفره چې سپین کالیه اغوستي و راغله او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې بے صدقه حلیمه او حارث د دې خبر په اوریدلو ډیر وبېریدل او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و طرفته په تلوار ورغله کګوري د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنگ بل قسم اوشتي دي دوی ورته ویل څه درته پیښه ده محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل دوه نفره چې سپین کالیه اغوستي و راغله زه ووهلم او پر ځکه ولوېدم بیا یې زما ځیګر را څیرې کړي او زما زړه را ویستی ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په صحیح حدیث کې هغه چې امام مسلم یې روایتوي د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیانو سره لوبي کولې چې جبرئیل علیه السلام ورته راغلی دی علیه الصلاۃ والسلام یې واخستی او به صدقې او د علیه الصلاۃ والسلام سینه ورسره کړ او زړه راويستي او د هغه څخه یو ټوټه استکړه ویل دا ستاسخه د شیطان برخه ده بیا یې دغه زما زړه د سرو زرو په تشت کې د زمزم په اوبو پریولي او بیا یې برته د علیه الصلاۃ والسلام زړه په هغه خپل ځای کې کښېښاوه او سینه یې ور او کوچنیان د علیه الصلاۃ والسلام و مور یعنی دایته پزغستا ورغله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجل سو دوی جر هل تورغله ویل ده چې د علیه الصلاۃ والسلام د رنگ بڼه اوشته ده چې د حدیث شریف لفظ داسې دی عن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون رواه مسلم. دلته د دې واقعې په لیدلو حلیمه ډیره وبېرېده او خپل میړه حارث ته وویل شاید دغه نفر د پیرانانو څخه وي موږ باید دغه هلک د مخه تر دې چې څورته پیښ شي او خپل مور ته ورولو
نو یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مکه مکرمه او خپل مور ته وروستي. ویل دا د ستا زوی مو جوړ روغ صحیح او سالم درته راوستي. د ده علیه الصلاة والسلام مور په تعجب کې سوه. ویل سبب څه دی چې راموستی؟ تاسې خو په هغه بل وار ډېر کوشش کاوه چې در سره بویځي او اوس مو په خپله راوستی؟ حلیمه ویل نه ویل کیږي، د دنیا شی او بدی دي، سبا به یو تکلیف ورته پیښ سي او ته به موږ ملامتوې، خو اوس مو صحیح سالم راوستی. امینه ویل یا یو سبب سته او حال به راته وایاست. خو حلیمه آخر مجبوره سوه او د هغه نفرو قصه یې ورته وکړه. امینه ویل تاسې پر ده د جن څخه وبېرېدلاست؟ دوی ویل هو. امینه ویل یا هیڅ کله وده ته جن نسی ورسېدلی، ځکه ما د ده د ولادت په وخت کې خوب ولیدی چې یو څوک راته وایي ووایه اعیذک بالله الواحد من شر کل حاسد. قسم دی چې وده ته جن او شیطان نسی ورسېدلی. خیر، حلیمه بیرته و بني سعد ته ولاړه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مور سره پاتې سو. کوم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر و شپږو کلو ته ورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور د خپل وفات سوي میړه سره د وفا په سبب دا خوښه وبلل چې د هغه د قبر زیارت چې په یثرب کې وکړي. نو د مکې مکرمې څخه رهي سوه او 1500 کیلومتره لار یې مزل وکړي څو و یثرب ته ورسېده. او د دې سره په دې سفر کې د دې کوچنی زوی محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دې خادمه ام ایمن او د دې خسر عبدالمطلب ملګری و. یوه میاشت په مدینه منوره کې تېره کړه. د هاخوا چې بیرته مکې مکرمې ته راتله د لارې په شروع کې مریضه سوه او په ابوا کې وفات سوه. ابوا د مکې مکرمې او مدینې منورې په مابین کې د یو ځای نوم دی. او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 6 کاله او د عبدالمطلب سره بیله موره مکې مکرمې ته راغلی. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د دواړو د طرفه څخه یتیم سو. تربیه او روزنه د نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې نوې مرحله شروع شوه. سبحان الله، تاسو یو څه فکر وکړئ. د دغه کارو څخه الهي مقصدونه و، الهي حکمتونه پکښې کې و. تر ولادت د مخه پلار وفات سو، عمر یې 6 کاله دی، مور یې وفات سوه او اوس د نیکه په کور کې تربیه کیږي. محترم ورونو، په دغه بحثو کې مدعا وویل چې عربو د مخه تر اسلام د جاهلیت په وختو کې څونه ناوړه کارونه کول، حتی ژوندي انسانان یې ښخول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معزز او مشرف نسب درته بیان کړي چې د شریف او محترم نسب خاوند وو، ځکه چې د الله جل جلاله اراده هم داسې و چې د ده علیه الصلاة والسلام نسب باید شریف او لوړ وي. دا د پاره د دې چې څوک د نسب پیغور ورنکي او خلق په ده علیه الصلاة والسلام باور او اعتماد ولري. او بل دی علیه الصلاة والسلام باید قوي قوم ولري چې دغه قوم یې د دشمنانو او تجاوزګرانو د تجاوز او تیری څخه وساتي. او همیشه پیغمبران هم داسې وي چې په قوي او معزز قوم کې پیدا کیږي او په هغه خپل قوم کې مبعوث کیږي چې د دې څخه مقصد هم دا دی چې په خپل قوم وساتل سي. لکه څنګه چې الله عز وجل د سورة هود په 1 نمبر آیات کې فرمایي ولولا رهتک لرجمناک، چې دا د شعیب علیه السلام قوم او شعیب علیه السلام توای کچیر ستا قوم نه وای موږ به ترجم کړی وای، یعنی د ډبرو په وشتلو به مو وژلی وای. نو که یو پیغمبر د یو عادي نسب څخه وي یا قوم و نه لري، د هغه نبی آزارول د خلقو د پاره ډیر آسانه وي. او تاسې به په راتلونکي بحث او بیان کې ووینئ چې دغه د نسب شرافت د دې سبب وګرځېدی چې د یوه طرفه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احترام کاوه او اعتماد یې پر درلودی، او د بله طرفه خلق د ده د آزار څخه منع کول.
او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت بیان درته وکړي چې کومې معجزې او کرامتونه د علیه الصلاة والسلام د ولادت سره یو ځای و. دا هم د دې دپاره چې خلقو ته د علیه الصلاة والسلام د راتګ زیری ور معلوم سي. که څه هم د علیه الصلاة والسلام د راتګ علامې په پخواني آسماني کتابو کې ډېرې وې، خو سربیره پر هغه حوادث چې د علیه الصلاة والسلام د ولادت سره یو ځای پیښ شوه، په دې ټولو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ اشارې وې. او بیا مو د صلی الله علیه و آله وسلم د یتیم کېدو حال بیان کړي. د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو، او کم وخت چې عمر 6 کلو ته ورسېدی د مور د طرفه هم یتیم سو. دا ټوله د الله جل جلاله اراده و. علماء کرام د علیه الصلاة والسلام د یتیم کېدو لپاره ډېر سببونه بیانوي، چې یو د هغو څخه دا دی چې په د صلی الله علیه و آله وسلم کې رحمت، شفقت او مهرباني پیدا سي. ولی که څوک د یتیموالي په حالت کې په خپل ژوند وکړي، هغه داسې نه وي لکه اورېدلي چې وي. په عربي کې مثال دی، وایي لیس الخبر کالمعاینه. اورېدل داسې نه دي لکه لیدل. شنیده کیف ودمانین دیده. دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کړي یا د یتیم سره کومک وکړي، هغه داسې نه دی لکه خپل ژوند چې په یتیمواله پر تیر سوی وي. د دې دوه په مابین کې ډیر زیات فرق دی. نو الله جل جلاله په دغه یتیمواله سره دی علیه الصلاة والسلام رحیم او مهربانه تربیه کوي. لکه څنګه چې په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ادبني ربي فاحسن تعذيبي، یعنی زما رب ادب او تربیه راکړه او په ښه ادب سره مؤدب کړم. نو تربیه الهی و او الله جل جلاله ښه ادب او ښه اخلاق ورکړه. او د علیه الصلاة والسلام د ژوند دغه حالات تصادفي او د ژوند پیښ نه دي، بلکې د دې شیانو د پیښېدو تر شا لوی مقصدونه و. علماء کرام د علیه الصلاة والسلام د یتیموالي نور سببونه هم وایي، خو زه د بحث د اوږدوالي د بیرې د هغو تر بیانولو تیریږم. او دا بیان مو هم درته وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحرا کې تربیه سو، او د صحرا د تربیه فائدې مو هم بیان کړې چې اول صحت او عافیت دی، او بل د مشکلاتو تحمل دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناز او نعمتو کې نه دی لوی سوی. دا د دې لپاره چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو قدرت ولري. که تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراتلونکي ژوند او حالات ته وګورئ، وبوینئ چې د صلی الله علیه و آله وسلم ټول عمر په جهاد، عبادت، تکالیف او آزارو تیر سوی دی. او بل د صحرا د ژوند څخه د ژبې فصاحت او بلاغت حاصلېږي. د ښاري خلقو ژبه ګډوډه وي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فصیح ترین د خلقو، چې دا هم د بني سعد د ژوند په سبب و. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل فرمایي کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ما تر تا فصیح نه دی لیدلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څنګه به داسې نوي یا ابا بکر، زه د قریشو څخه یم او په بني سعد کې تربیه سوی یم. ورونو، اول قریش په خپل فصیح و، او بل بني سعد هم په فصاحت کې شهرت درلودي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غریب او مسکین لوی سو، مال یې نه درلودي. خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نسب مشرفه او معزز دی، خو د مال خاوند نو. او د دې سبب چې د کورنۍ مال نه درلودي دا و چې د عبدالمطلب کورنۍ د حاجانو د خوړو او چشلو مسؤله و. یعنی د حاجانو دغه مصارف چې رفاده او سقایه ورته ویل کېده د دوی پر غاړه و. نو ځکه زیات مال نور سره پاتې کېدی. د سخا او ډوډۍ ورکولو په سبب د دوی سره هیڅ مال نه و، او سخیان همیشه غریبان وي. یو مثال حاتم طائي دی چې په عربو کې ډیر مشهور سخی و، خو دوی د سخا په واسطه ډیر غریب و، ځکه په لاس کې شی نه پاتې کېدی. د عبدالمطلب هم دغه حال و،
د سخا او ورکړې په سبب یې څه نه درلود. نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولی غریب او مسکین لوی سو؟ په دې کې هم الهي مقصدونه و چې یو د هغو مقصدو څخه دا و چې د مسکین او محتاج په حال خبر وي. ژوند یې د غنیانو او مالدارانو نو چې د فقراو د حال څخه به خبره وي. هو غنی به د خپل مال څخه یو غریب ته یو څه ورکي، خو بیا هم د ژوند هوسا او اسوده وي. نو د غریبانو هغه حقیقي درد او احتیاج نور معلومیږي. نو ځکه الله جل جلاله د صلی الله علیه و آله وسلم د کوشنیوالي څخه په یتیموالي او غریبۍ اخته کړي. الهي حکمتونه دي الله جل جلاله خپل رسول د رسالت د لوی بار واخیستلو ته آماده کوي. تاسو سراسي چې دلته یو کوچنی قصه هم درته بیان کوم. وایي یو وخت یو سړی چې فقیر سړی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجلس ته ورغلی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بغل ته یا وڅنګ ته یو بل غنی سړی ناست. دغه فقیر راغلی د دغه غنی و بغل ته کښینستی. په دغه وخت کې چې دا فقیر کښینستی، دا غنی خپل کالی یو نوکي سره ورټول کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځنی وکړه. د غنی څخه پوښتنه وکړه، ول آیا دا کالی دی په دې سبب راټول کړ چې د فقر وتا ته درنسی، او کدی په دې سبب راټول کړ چې ستا غنا و د تور نسی؟ د سړي څخه غلط کار پېښ شوی وو، خطا ځنی پېښه شوی وو. نو دغه خطا د کفاره د پاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تول یا رسول الله زما نیم مالیه ده، هر څه چې لرم د هغه ټول نیمه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه غریب څخه د هغه فقیر څخه پوښتنه وکړه، ول ایا قبول دي؟ هغه ول یا ول بیریږم چې دغه مال سره دغه غرور هم را ترانسي. ورونو ښه متوجه سئ د دغه قصې په ماهیت کې فکر وکړئ. نن ورځ اغنیا په غرور کې ډوب دي، د غریبانو څخه ځانونه ګوښه کوي. حال دا چې غرور د انسان سره نشایي. غرور و چې شیطان یې د همیش د پاره د الله جل جلاله د دربار څخه وشړي. غرور د ځان څخه ایستکي. یو څوک په وایي چې ما غرور نه دی کړی، خو بدبختانه چې زه په خپل آشنایانو، په خپل رفیقانو، په خپل دوستانو کې غرور وینم. صرف دا غرور په دغه دی چې څه پیسې لري. که دغه مال او پیسې ځنی ایستکه بیا خوار او ذلیل انسان دی. دغه پیسو غرور ورته راوستلی دی. غرور ایستکی. غرور ډیر بد شی دی. د غرور په وخت کې توبه نه قبليږي او مغرور سړی و توبه ته رجوع نه کوي. او توبه دا ده چې تا دغه سړي په مقابل کې غرور کړی دی، د هغه څخه به بخښنه غواړي چې هغه دې ونه بخښي، ستا توبه نه قبليږي. خیر، کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور وفات و، د علیه الصلاة والسلام تربیه د نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته، او دا چې د صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د عبدالمطلب پر لاس و. په دې کې هم لوی حکمت هغه دا چې عبدالمطلب د قریش سردار او د مکه مکرمه رئیس دی. نو همیشه به د قریشو او د نورو قبایلو مشران او سرداران د په مجلس کې ناست او حاضر و، او په دې مجلس کې به د لوی کارو د پاره تصمیمونه نیول کېده او فیصله به کېدلې. او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 6 کاله دی. نو د صلی الله علیه و آله وسلم د تعلیمی ژوند شروع په دې سره وسوه چې وویني د خلکو سره څه قسم گزاره او معامله راشه درشه کیږي. طبیعتا دغه عمر حلوکان په دغه مجلسو کې نقشي او د لوبو د پاره ولاړیږي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دغه مجلس کې ناست او نه به ولاړېدی. دا د الله جل جلاله اراده و چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوسی چې د خلقو سره باید څنګه ژوند وسی، نه یوازې د غریبانو او صحرایي عربو سره، بلکې د سردارانو او د قومو د مشرانو سره. نو دی صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې حاضر و.
د تاریخ په کتابو کې ذکر شوی دی چې د عبدالمطلب د ناستې دپاره به و کعبې شریفې ته نږدې ځای سمېدی چې هلته به د عبدالمطلب دپاره فرش اوار کړي او د عبدالمطلب زامن به د هلته په انتظار ولاړ وه. هیڅوک به نه کښېنستی تر څو چې عبدالمطلب به راغلی، هغه به کښېنستی، بیا به دا نور کښېنستل، تر هغو به ټول په انتظار ولاړ وه، که د عبدالمطلب زامن وه یا نور قریش، ځکه عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په عمر هم کم او کوچنی و، تر عبدالمطلب د مخه به راغلی او هلته به پر هغه فرش کښېنستی. اکاګانو به کوشش کاوه چې دی علیه الصلاة والسلام د دغه کار څخه منع کړي او د دغه فرش څخه یې ولاړ کړي، مګر عبدالمطلب چې به راغلی ویل به پرېږدئ، په ده کار مه لرئ، په والله دغه زوی لرم یوه درجه او مقام سته. نو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې ناست او حاضر و. تاسې پوهیږئ چې دې مجلس ته به همیشه مشران، مخور او د نورو ځایو څخه ډلې راتلې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 کاله په دې مجلس کې کښېنستی او دا یې هم زده کړه چې د قومو د مشرانو سره څه قسم معامله او خبرې کیږي. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 8 کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو، چې دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پاره بل وار یتیموالی و. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.